صالح پاکستان کې ټویټونو ته په ځواب کې د 1991 د ماتې پیغور ورکړی. واشنگټن د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح هغه ټویټ سخت خبرګونونه راپارولي په کوم کې چې هغه لیکلي: موږ د 1991 کال په څیر هند ته د پاکستاني سرتیرو د تسلیمۍ انځور نه لرو. صالح د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ټویټ کې لیکلي: موږ په خپل تاریخ کې دومره ننګین سند نه لرو او نه به ولرو. هو، ما تېره ورځ هغه مهال یوه شیبه ټکان وخوړ کله چې د سار له پاسه راکټ تیر شو او څو متره لرې ولګېد. د پاکستان د ټویټر ښاغلو بریدګرو طالبان او ترهګر به د دې انځور نه د جوړ درد علاج ونه کړي، نورې لارې ومومئ. نوموړي دغه ټویټ په پاکستان کې په سلګونه هغو ټویټونو ته په ځواب کې لیکلی چې په اختر په لمانځه کې د راکټ لګېدو پر وخت د ښاغلي صالح لخوا د فطرتي ټکان خوړلو پورې خندا شوې. امرالله صالح په خپلې فیسبوک پاڼې باندې لیکلي دي چې په زرګونو پاکستاني فعالانو د طالبانو په پرمختګ خوشحالي کړې ده چې له همدې امله مې دغه تصویر پر خپل ټویټر خپور کړ. د 1991 کال په دې تصویر کې د نیازي په نوم پاکستاني جنرال هندوستان ته د تسلیمۍ رسمي سند لاسلیک کوي چې له مخې یې 93 زره پاکستاني سرتیري هند تسلیمیږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف که څه هم د ښاغلي صالح نوم نه دی یاد کړی، خو په همدې ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي: ځینې جګپوړي افغان چارواکي په دوامداره توګه هڅه کوي په خپلو څرګندونو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. په کابل کې د ځینو تخریبونکو لخوا د ترخو نیوکو او دروغجنو بیانونو له امله چې له بده مرغه زموږ په افغان وروڼو او خویندو باندې تپل شوي دي، په دوامداره توګه هڅه کوي چې دوه اړخیزې اړیکې خرابې کړي تر څو یې له خپلو ناکامیو څخه د خلکو پام واړوي. ښاغلي یوسف دا هم لیکلي چې پاکستان د افغانستان همشموله سیاسي جوړجاړي ته ژمن دی. په دې برخه کې لومړي وزیر عمران خان په دې وروستیو کې منلې ده چې له ولسمشر غني سره وویني تر څو په دې برخه کې کار ته دوام ورکړل شي. خو ښاغلي صالح وړاندې لیکلي: له پرون راهیسې د پاکستان پخوانیو وزیرانو او پانګوالو د یوه خصوصي بانک خاوند چې په امریکا کې زده کړې کړي مشهورو خبریالانو او د مدني ټولنې غړو ټولو راته لیکلي چې منتظر به اوسه چې مړی دې د برق په پایاز ځوړند ووینو. هغه ولیکلي: طالبانو د پاکستان د رښتینیو دوستانو په توګه تاسو ته یو ځل د عبرت درس درکړ او نجیب یې د برق پر پایا وځړاوه. امرالله صالح لیکلي: لطفاً زما ټویټر ته سر ورښکاره کړئ چې درته معلومه شي پاکستان څومره د دې خاورې او افغانانو پر ضد د غچ او غصې حس لري. هغه زیاتوي: که څوک په دې اړه معمولي شک هم لري په یقین به بدل شي. یو پاکستانی فعال چې په امریکا کې دکتورا کړې ده لیکلي: طالب ته مو روزنه ورکړه چې تاسو او ستاسو نظام له خاورې سره خاورې کړي تر څو د افغان په نوم په خپل ګاونډ کې کوم نمک حرام ونه لرو. صالح لیکلي: څومره چې مو پر وړاندې د دښمن نیت او څېره روښانه کیږي هغومره موږ ته پکار ده چې خپل هوډ غښتلی کړو. د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح زیاته کړې: طالب رسوا او ناکامیږي، یوازې د وخت وټن په منځ کې دی. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.